السلام علیکم. په ما پسې څه خلک کنځلې کوي په ټیک ټاک کې. د یو سړي چې خپله خور مټیزه تلي که نه هغه د بل په خور څه کوي. داسې حساب کتاب دی چې د یو سړي خپله په خپله په دونه کونې ورکړي چې د هغه حساب نه کېږي او بیا دا بدماشۍ کوي چې ویډیوګانې کوزې کوي او ټیم دله درکوو. په ما پسې 100 کسانو کنځلې کړلي که نه او هغه خلکو ته زه دا وایم موږ د حکومت څه جنګېږو د حکومت څه. او دا سړی چې دی دا سړی پرون بله ورځ لیاقت لاله راغلی وایي پښتون زما دا دی او ګوجر قوم یې پکې یاد کړی دی. وایي تاسو د ټیک ټاک دا خلک وایي ګوجر یئ ګوجر د ګوجر غینټه رچا پلار نشي رسېدی او بیا یې ګیره یاده کړله ګیرې ته یې کنځلې کړلي بیا یې پاټکی یاد کړی زما څه 12 منټه ریکارډینګ را سره دی. اوس د دې جینۍ چې کوم یاران دي هغه کنځلې کوي او نور داسې هلکان کنځلې کوي چې ویډیوګانې کوزې کوي. ستاسو خور او مور وغیم دا معاشره موږ تاسو ته پرېږدو یا مور هم وغیم پښتو خوار چا ویله خو په پښتو باندې خوار سړی خو نه پوهېږي که نه. د دې پښتو دپاره داسې ځوانان شته چې د مور هغه کوس په دله وغی او په پښتو کې به پښتۍ ماتې کي. موږ چې کومه خبره کوو که نه موږ پکې د سر نه تیار یو او جیل ته پکې هم تیار یو خو بړواو دله چې دی نو موږ مخې ته نه پرېږدو. همدا مزدورانو همدا د ټیکسي ډریورانو همدا د اشارو مزدورانو چې دا بلپونو والا ولډرو والا به سپورټ کوو. دا نن چې بې لمنو کپړې چیلي دا لمنې چې پسې نشتي دا به سپورټ کوو. د به ولډر او بلپونه خرڅول او د ده په شان د پالشتوب که موږ شروع کړو که نه چې په مالداره سړي پسې ښځه م بوځه او بچي م بوځه او زه پسې او نرمې خبرې زمونږ به الحمدلله په غونډ سعودي عرب کې بیا الحمدلله زمونږ سره به څوک مقابله ونه کړي. او اوس یې رسم نشي کولی. اوس موږ نه له چا چمچګیري کوو او شپه ورځ موږ پراته یو 5م کال دی په سعودي عرب کې. اوس یې رسم د دغه دادا او د دغه پلار نشي کولی په ځمکه په جیداد. خبره زما دا ده دته موږ داسې نه دی ویل چې تا هوټل ولې کړی دی دته موږ دا نه دی ویل چې ته کاروبار ولې کوې دته موږ دا نه دی ویل چې تا پیسه ولې وګټله او دته موږ دا نه دی ویل چې ته غټې ولې وې. دته موږ صرف دا وایو چې تا دا ښځه ولې راوستې ده. ته مور نه لرې ته خور نه لرې چې تا را پردی ښځه راوستې ده. ته لور نه لرې ته خورزه نه لرې ته د ده په سرمایه هره لانجه کړله. ته په کور کې خپلې 3-4 لوڼه نه لرې ته خپله ښځه نه لرې او تا ته د خپل کور دا خلک څه نه وایي چې لکه دا پردی ښځه تاسو راوستې ده. شرمېدلو د خلکو په منځ کې مور ده والله غوڼ خاندان هم وشرمو. ستاره تره زوی نشتي ستاره ماما زوی نشتي او دا بل لکه تاسو اوس داسې د دې ورځې دپاره تاسو موږ سپورټ کولی چې د خلکو ښځې به راولئ او بیا الټه راشي چې نورې ښځې راولم ښه چې دا ښځه دی راوستې ده دې ښځې له تا کوم عزت وکړو. تا د 300 قامه په منځ کې وردوله. ته په خپله چې دی د محبت ګانې شیر کې په ښځې د بره لګې ولې دا ستا ښځه ده او که نه یاره دې ده او هغه په تا باندې دا د محبت ګانې شیر کوي. نو دا راته ووایه چې دا تا کاروبار له راوستې ده په تنخوا دې راوستې ده یوه غریبه ښځه چې مالداره شي او که نه یارانه هم شروع کړله. تاسو خو د انګریز سیسټم ساس کړی د یورپ کلچر ته موږ د پښتون بچی او د مسلمان بچی نه پرېږدو. په خیور پښتونخوا کې زه دا منم چې پښتو ډېر خلک وایي خو هر سړی ګورې پښتون نه دی. ګورې زه هغه پښتانو ته وایم او غیرتي افغانانو ته تاسو لاول د انسان معلومات کوئ. پښتو به هر سړی وایي خو ګورې په پښتو باندې هر سړی نشي چلېدی. بقایا داسې خبره ده خبره واورئ. د کنجرانو کارونه کوئ په سپینه جامه کې. منګه خو که کنځله کړله چا به راسه جګړه کړلي تاسو پردی ښځې راوستئ پردی ښځې هم د کورونو نه راوښکئ بیا قسمونه کوئ چې موږ ورته څه نه دي ویل. آپ کې هات کې چای دا دې مور له ورکړی دی او دا تا چې وله په خوله کې کیک ورکوو دونه خو کچه کړې که نه چې هغه کیک یې ده نه په کاشوغه کې په خوله نه کو ولي چې کاشوغه د نورو خلکو په خوله شوه هغې په خپلو ګوتو کې کیک راواغستو وی خوړو د سپو په شان یې راته وکتل. تاسو د خپلې ویډیوګانې وګورئ د خپلې ویډیوګانې وګورئ. شرمېدلو ستاسو په دې خاندان کې داسې څوک د حیا او د غیرت نه ډک نشته چې تاسو ته وایي چې لکه تاسو چې دا دونه په میلیونونو پال ورڅه اخیستي تاسو به د یتیمانو د کونډو په مکر باندې اخیسته. تاسو خو داسې نه ویل چې موږ به د خلکو ښځې راولو. اوس د خلکو ښځې راولئ چې د پیسو ډېرو ته وختئ. داسې خلک شته چې د دې ښځو په سر به د نه ښځې والي